ښه راغلاست ملګرو زه هند افیشل یوټیوب چینل ته. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د باینانس اکاونټ جوړولو طریقه در وښیم. هغه هم په 15 دقیقو کې تاسو خپل باینانس اکاونټ جوړولی شئ او هم ویریفای کولی شئ. ګورئ ملګرو اول به تاسو د باینانس اپلیکیشن د پلی سټور نه راښکته کړئ، یعنې ډاونلوډ به کړئ. کله چې ډاونلوډ کړو تاسو ته به هغه اپلیکیشن به تاسو خلاص کړئ، تاسو به دغه صفحه راشي. په دې صفحه کې به تاسو ساین اپ اینډ لاګ ان په دغه باندې به تاسو کلیک واخلئ. صحیح ده. کله چې تاسو په دې باندې کلیک واخیستو نو تاسو ته یوه بله صفحه راځي. په دې صفحه کې تاسو ته لیکل شوي وي چې لاګ ان، نو خو تاسو به دلته فکر وي دلته به تاسو په کریټ باینانس اکاونټ باندې کلیک واخلئ، ځکه چې نوی باینانس اکاونټ موږ جوړوو. نو له دې نه وروسته تاسو ته یو صفحه راځي چې په هغې کې جیمیل سلیکټ کېده وي. تاسو به جیمیل کنټینیو ویت ګوګل ووهئ، بیا به تاسو خپل جیمیل سلیکټ کړئ. کله چې تاسو خپل جیمیل سلیکټ کړو نو دلته به اګري اینډ شیر باندې کلیک واخلئ. کله چې دا صفحه تاسو ته راغلله هغه مو وکړو، دا بله صفحه تاسو ته راځي. په دې کې ټرم پرایوسي اینډ ټرمز راځي، د دوی پالیسي ده، وایي تاسو دا قبلوئ که نه قبلوئ. نو دا به تاسو نیکسټ ووهئ، دا به چک ولګوئ دلته. صحیح ده. دا به چې ولګوئ بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک واخلئ. کله چې دا وکړو تاسو ته بله یو ډېره مهمه صفحه راځي. ګوره ملګرو دلته ډېر خلک داسې کوي چې ډایرکټ نیکسټ وهي. کله چې تاسو ډایرکټ نیکسټ وهئ معنا دا شو تاسو یو چا هم نه یاستئ دعوت کړي، نو تاسو ته بیخي نه کمیشن راځي، نه تاسو ته باینانس دومره دغه درکوي، اهمیت درکوي، ځکه چې تاسو هېڅ چا نه یاستئ دعوت کړي، خپل سر باندې مقصد راغلي یاستئ. نو تاسو به دلته په یس باندې کلیک واخلئ. صحیح ده. کله چې یس باندې کلیک واخلئ تاسو ته یو بله صفحه راځي ریفرل آی ډي. دلته زموږ دغه ریفرل آی ډي 180 دغه تاسو داخل کړئ. کله چې دا داخل کړله بیا به نیکسټ ووهئ. ګوره د دې فایده دا ده کله چې تاسو دغه ریفرل آی ډي زموږ داخل کړئ تاسو ته 0% د باینانس فیوچر ټریډینګ چې کوم زموږ ټیم دی 330 نفر ټیم لرو فعلا په نن ورځې سره. نو هر ورځ موږ 15 نفر 8 نفر 3 نفر 2 نفر موږ ټیم ته راځي. نو څومره چې زموږ ټیم غټېږي هغوی کمیشن چې دی د ټریډینګ کمیشن هغه تاسو ته هم درځي. نو که چېرې تاسو بیخي کار ونه کړئ تاسو ته به کمیشن هم پکې درځي او تاسو دغه ریفرل کوډ استعمال کړئ. صحیح ده. کله چې دغه ولیکل بیا به تاسو نیکسټ باندې کلیک واخلئ. چې نیکسټ باندې کلیک واخیست دلته تاسو ته هیواد راځي، کوم هیواد کې اوسئ تاسو دواړه هغه خپل هیواد ته سلیکټ کړئ. صحیح ده. بیا تاسو که ګورنمنټ آی ډي لرئ که پاسپورټ لرئ نو تاسو کولی شئ. بیا به تاسو نیکسټ ووهئ، هغه به انتخاب کړئ. کله چې دا انتخاب کړو تاسو دوه اپشن راځي، یو دا چې اپلوډ فوټوز دی، یو ټیک پکچر دی. که چېرې تاسو په لاس کې لرئ دغه آیډنټیټي کارډ یا تذکیره نو تاسو دغه ټیک پکچر ووهئ، داسې ورته ونیسئ، بیا تاسو ته اشاره کوي چې دا تذکیره بل مخ کوي، بل مخ هم بیا ورته ونیسئ، بیا خپله دوی عکس اخلي. او که چېرې تاسو سره عکسونه تیار وي، صفا عکسونه وي، نو تاسو اپلوډ فوټو باندې کلیک واخلئ. تاسو ته بیا دا صفحه راځي. په دې صفحه کې به تاسو فرنټ سایډ اول به پاس عکس هغه کوئ د مخ د تذکیرې مخ، او بیک سایډ چې دی دا به د تذکیرې شامخ عکس دلته اپلوډ کړئ. صحیح ده. الکترونیکي تذکیره دې ته مو فکر وي. نو بیا به تاسو نیکسټ ووهئ. بیا بل اپشن راځي دغه اپشن، دلته به تاسو نیکسټ ووهئ. کله چې تاسو نیکسټ ووهئ دلته به تاسو ته یو کیمره راوړي. دلته کیمره کې تاسو خپل تاسو مخ سکین کوئ چې آیا تاسو صحیح کسان یاستئ که بل چا تذکیره مو اپلوډ کړې ده. نو دلته تاسو مخ سکین کوئ، سر وخوځوئ، سترګې پټې کړئ، خوله وازه کړه، که نه داسې هغه درته کوي. نو دا به ټول تاسو وکړئ. نو هغې نه وروسته دا تاسو وکړو د 15 دقیقو نه واخله تر 15 دقیقو پورې تاسو ته ایمیل راځي. نو خپل جیمیل به چیک کوئ او به ګورئ تاسو ته لیکل شوي ویریفیکیشن سکسسفل، نو تاسو اکاونټ به په کامیابۍ سره جوړ شوی وي. که چېرته ان سکسسفل تاسو ته لیکل شوی هلته به ریزن تاسو وګورئ چې څه ریزن دی. خو باید تاسو عمر 18 کالو پورې وي، 18 کلونه وي، زیات وي. تر 18 کلونه یو ورځ د پاسه هم وي کېږي، خو که 18 کلونه یو ورځ کمه وي تاسو ویریفیکیشن نه کېږي. صحیح ده. نو دغه اصول دي په دې کې. نو په هېواد کې تاسو دا جوړولی شئ. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې، تر بلې ویډیو په خدای سپارم. الله پامان.